د محبوب د بیقرار کېدلو یوه بهترینه وظیفه غواړې چې خپل محبت د بل انسان په زړه کې ور واچوې او هغه په زندګي کې ستا د دیدن لپاره بیقرار اوسي. ټول عمر یې دا ارمان وي چې کاشکې له فلانکي سره زما ملاقات سوی وی او لیدلی مې وی، مثلا چې د تا محبت ټول د هغه په زړه کې موجود سي او دی د ستا دیدن لپاره بیقرار اوسي. نو نن دغه وظیفه باندې عمل وکړه. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست او راته د صحت جامې به مو په تن وي. محترمینو، غواړئ د یو کس په زړه کې خپل محبت ور واچوئ او هغه محبوب د ځان د دیدن لپاره بیقرار ټول عمر ووسوئ. مثلا د پلار په زړه کې خپل محبت ور واچوئ، یا د مور په زړه کې خپل محبت ور واچوئ، یا د بل ملګري په زړه کې خپل محبت ور واچوئ، یا مثلا چې ستاسو په زندګۍ کې هر څوک ستاسو انډوال وي هغه د ځان لپاره د محبت په باب باندې بیقرار اوسي. مثلا چې له تا څخه یا بغیر یو منټ یو سکند ګزاره هم نه کیږي او ټوله زندګي له تا سره ناسته ولاړه کوي او غواړي چې د خپلې کوروالا په زړه کې خپل محبت ور واچوي، په هغه انداز باندې له تا سره مینه او محبت کوي چې ته هم هغه ته حیران یې چې د دې په زړه کې زما څومره زیات محبت ده. نو نن د دې ټولو لپاره زه تاسو ته یوه داسې وظیفه درښیم، که چیرې تاسو په دې وظیفه باندې عمل وکئ، انشاءالله چې ستاسو په ذهن کې ستاسو په ټارګټ کې کم سړی وي چې هر څوک وي او تاسو دا خواهش لرئ چې دغه زما د محبت په باب باندې بیقرار اوسي، دا مې خواهش وي چې د دې په زړه کې ټول عمر زما محبت موجود وي او له ما څخه یو سکند هم نسي جلا، یعنې ټوله زندګي زما تر څنګ تیره کړي دا کس. نو راس نن په دې وظیفه باندې عمل وکړه. دا یو بهترینه اسانه وظیفه ده، زنانه یې هم کولی سي، مردانه یې هم کولی سي، په هر وخت په هر حالت کې یې کولی سي. نو نن باید له دې وظیفې څخه ګټه واخلې، نفع واخلې، فایده ورڅخه واخلې. په دې باب باندې تا ډېرې وظیفې استعمال کړي خو اثر نه یې کړی د محبت په باب باندې د بیقراري کېدلو، خو نن دغه وظیفه باندې ټرای وکړه، دا وظیفه باندې عمل وکړه، انشاءالله ستا هغه مراد به 100% کې امکان شته چې الله تعالی به در پر کوي. هغه ملګری چې تو غواړې د ځان مخلص دوست یې جوړوي هغه په زندګي کې ستا دوست وي، له تا څخه به نه جلا کېږي. خو دوستانو، تر دې مخکې یوه هیله در څخه لرو چې هغه دا، که چیرې تاسو زموږ دې چینل ته نوي راغلي یا ضرور دا چینل کې را سره ملګري سئ، را سره فاته اوسئ، ځئ مه، ځکه چې موږ هر وخت تاسو ته داسې وظایفې رسوو، نشر کوو چې هغه د جنیاتو په باره کې هم وي، د جادو په باره کې هم وي، د محبت په باره کې هم وي، د کوډګرۍ په باره کې هم وي او د مال او دولت او د رزق په باره کې هم وي. نو تاسو له موږ سره په دې چینل کې واوسئ او له نورو ملګرو سره ضرور هم شیر کړئ، تر څو نور مسلمانان هم له دې وظیفو څخه ګټه او نفع او فایده واخلي. دغسې یې مه پرېږدئ، له نورو ملګرو سره ضرور شیر کړئ، په دې کې به ستاسو هم ثواب وي، زموږ به هم. نو راځئ ځو دوستانو د وظیفې پر طرف وظیفه ګورو چې څنګه داسې وظیفه ده چې زموږ دا ټول ارمانونه رافره کوي. دوستانو، تر ټولو مخکې به دا وظیفه خو اول ښه ده چې د جمعې په ورځ یې وکړئ. که چیرې د جمعې ورځ در څخه تېره سوې وي، د هفتې ورځ هم صحیح ده، د اتوار ورځ هم صحیح ده، د سیموار ورځ هم صحیح ده. تاسو به داسې وکئ، د جمعې لمونځ چې کله وکئ، د ماسپښین له جمعې لمانځه وروسته متصل به 3 واره درود ابراهیمي ووایاست. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دا به 3 واره ووایاست. وروسته له 3 واره ویلو څخه به بیا تاسو راولاړ سئ، دغه توري به ووایاست یا محبو یا محبو، تقریبا 300 واره به ووایاست. دا توري به یا محبو 300 واره ووایاست.
وروسته له 300 واره به تاسو راولاړ سئ. بیا 3 واره په پای کې دغه درود ابراهیمي ووایاست. کله چې مې دا فرق کړلو له هغه وروسته بیا هغه څوک چې تاسو غواړئ د ځان د محبت لپاره یې بقرار واوسوئ، د هغه جسم صورت به په خپل ذهن کې راولئ، سترګې به پټې کړئ، بس ورباندې جوف یې کړئ. کله چې ورباندې جوف کړئ بیا به له هغه وروسته دعا وکړئ چې الله د دې وظیفې په برکت سره د پلانکي په زړه کې زما محبت ور واچوي او هغه د ما دوست او مخلص ملګری جوړ کړي. دا د جمعې د ورځې وظیفه ده. خو کله چې جمعه در څخه تیره وي، مثلا دا ویډیو تاسو ته نه وي رسېدلی، هفتې په ورځ هم کولی شئ، اتوار په ورځ هم هغه داسې د ماخستن له لمانځه وروسته به 2 رکعاته نفل وکړئ. مثلا یار به ښه اودس وکړئ، له هغه وروسته به 2 رکعاته نفل وکړئ. بیا به راولاړ شئ، 3 واره به درود شریف ووایاست. له 3 واره درود شریف وروسته به بیا 300 واره دغه تورې ووایاست یا محبو. بیا به 3 واره درود شریف ووایاست. بیا به راولاړ شئ، پر ګیلاس کې به اوبه راواخلئ، پر هغه به یې جوف کړئ، یعنې دم به یې کړئ. کله چې پر ګیلاس کې جوف کې دم مې کړئ نو دا اوبه به راواخلئ، په داسې شکل کې به هغه چاته ورسوئ چې تاسو غواړئ د ځان محب یې جوړ کړئ. نو دا اوبه به نیمه یې تاسو وڅښئ، نیمه یې به په هغه کس باندې وڅښئ، هغسې هر څوک وي. انشاءالله له هغه وروسته به په 2-3 ورځو کې دا وظیفه ضرور تاثیر کوي. که یوه ورځ نه وکړه 2 ورځې بیا وکړئ، بیا 3مه ورځ بیا وکړئ، ضرور به الله تعالی د دې وظیفې په برکت سره د ده په زړه کې ستا محبت لیږي. که چیرې دا نه سوی کولی، اوبه تر هغه نه سوی رسولی، بیا هغه عمل وکړئ، مثلا د هغه جسم صورت په خپل ذهن کې راولئ، ورباندې جوف یې کړئ، وروسته له هغه به الله تعالی ستاسو دا مراد ضرور در پوره کوي.